که جنسي کمزورتیا ولرئ نو دغه څلور اسانه تمرینونه یې په کم وخت کې درملنه کوي. ژباړه ډاکټر نیک محمد ویال. جنسي ستونزې او ناروغۍ په هر عمر لرونکو کسانو کې که نارینه وي او ښځینه شتون درلودلی شي. په ښځو او نارینهو کې ګډې جنسي ستونزې او ناروغۍ، د جنسي اړیکو په اړه نه لیوالتیا، د جنسي اړیکو په اړه ویره، پر ځان بې باوري، د جنسي اړیکو د ترسره کولو په وخت کې درد او نور دي. بیا په جلا ډول د تناسلي آلې نه پورته کېدل، ژر انزال او د مني کموالی، د نارینه شانډوالی، د جنسي اړیکو په وخت کې درد او د میاشتنۍ ناروغۍ ګډوډي په ښځو کې جنسي ستونزې او ناروغۍ دي. پورته ناروغۍ او ستونزې دوه لوی لاملونه لري چې یا به فزیکي لامل وي او یا هم روحي او ذهني. د فزیکي لامل په وخت کې پرته د وخت له ځنډ ناروغ کس باید ډاکټر ته لاړ شي، او که ستونزه ذهني او روحي وي نو د درملو ترڅنګ نورې چارې هم شتون لري چې ناروغي باید ترسره کړي. په دې لنډه ویډیو کې څلور ښه تمرینونه درته په ګوته کیږي چې نارینه او ځوانان له جنسي کمزورۍ خلاصوي، کوم چې د خپلې میرمنې سره د جنسي اړیکو د ترسره کولو وړتیا ونه لري. لومړی د وزن پورته کول په منظم ډول د غړو د ښکلا په کلب یا جیم او یا هم په کور او کارځای کې د وزن پورته کول په وجود کې د نارینه جنسي هورمون یا ټسټسټرون زیاتوي. وزن په داسې طریقې سره پورته کړئ چې د اوږو، ورنونو، سینې او لاسونو عضلې په حرکت راولي. دویم، یوګا. د یوګا تمرین تر ډیره هندي ریښه لري او په هغه هیواد کې ډیر دود دی. یوګا د انسان وجود انعطاف او تغییر منونکی جوړوي. یوګا تمرین کولی شي چې د وجود هر غړي ته حرکت ورکړي او د وینې دوران په ښه ډول سره په جریان کې کړي. د یوګا یوه بله ګټه دا ده چې د ښځې او خاوند لپاره جنسي اړیکې اسانوي او دوی کولی شي چې له بیلو بیلو لارو دغه اړیکې ترسره کړي. دریم، ګړندی قدم وهل. د هاروارډ انسټیټیوټ د یوې څېړنې له مخې چې د 500 کالونو په شاوخوا کې په 1,000 سړیو ترسره شوې وه، په ګوته کړه چې په نارینهو کې د ګړندي قدم وهلو تمرین تر 30% د تناسلي آلې د پورته کولو ستونزه او کمزورتیا له منځه وړي. د تیز قدم وهلو بله ګټه دا ده چې د وینې رګونه پاک ساتي او د زړه د حملې مخه نیسي. څېړنې په ګوته کوي چې د تناسلي آلې د پورته کېدو په پار باید هره ورځ د 3 څخه تر 4 کیلومتره پورې تیز قدم ووهل شي ترڅو دا ستونزه په طبیعي ډول سره حل شي. څلورم، لامبو وهل. په نارینهو کې د جنسي کمزورتیا په ځانګړي ډول د ژر انزال لپاره غوره درملنه لامبو وهل دي. د جنسي ناروغیو د ډاکټرانو په وینا چې لامبو وهل دوه ګټې لري. لومړی، د انسان وزن کموي چې ډیر وزن په خپله هم د جنسي اړیکو پر وړاندې یو خنډ او ستونزه ده. دویم دا چې د لامبو وهلو تمرین بیا د جنسي اړیکو په وخت کې د وجود تحمل او ثباتوالی ډیروي. مطلب دا چې د جنسي اړیکو د ترسره کولو په وخت کې د ستړیا او بېصبرۍ ستونزه له منځه وړي. دوی لارښوونه کوي چې په یوه اونۍ کې 3 ځلې او یا د 30 دقیقو لپاره لامبو وهل کولی شي چې جنسي کمزورتیا له منځه یوسي او په اسانۍ سره دغه ستونزه حل کړي. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.